کندز کې له یوې خوا جګړه او له بلې خوا له کرونا سره مبارزه. تمه وه چې له کرونا سره د مبارزې او روژې په خاطر به دې ولایت کې جګړه ختمه شي، خو دا کار ونه شو. له کرونا سره د مبارزې لپاره دې ولایت کې مجهز روغتون شته، خو دا چې لازم مواد او امکانات نه لري، روغتیایي برخه کې له ستونزو سره مخ دی. اوس تمه شته چې روانه اونۍ به دغه روغتون کې مجهز لابراتوار جوړ شي چې د ټول شمال ختیځ زون ستونزه به ورسره حل شي. حداقل دلته چې موږ ICU فعاله کړو چې زون دی باید موږ تقریبا په حدود د 100 پایې وینټیلیټر ماشینونه ولرو. اوس دا فتره موږ 2 پایې وینټیلیټر ماشینونه لرو او ایجاد دی او لابراتوار چې علني کار شروع دی. پرون پاس له غرمې نه موږ کار شروع کړی، کار ساختماني جریان لري، شاید تر اخر د هفتې پورې ساختماني کار ختم شي. سر له بلې شنبې نه شاید موږ ان شاء الله تعالی خپل د لابراتوار ماشینونه نصب کړو. کندز به له کومو ولایتونو یو وي چې ناروغان پکې له ډاکټرانو راضي دي او هغه خدمات چې باید په کرونا اخته ناروغان یې ولري له ټولو برخمن دي. برادرها یک تن از مریضایی بودم که در مرض کووید 19 دچار شده بودم. 21 روز پیش بعضی علائم حادثی به ما پیدا شد. وقتی ما در شفاخانه مراجعه کردم، دکتر صاحبا سامپل گرفتن. سامپل ما بعد از 3 روز نتیجه آمد که مثبت بود. در مدت 21 روز دکتر صاحبا خیلی زحمت کشیدن. بالاخره بعد از 21 روز نتیجه دوباره منفی آمدگی است. اولا خدا را شکر، دوم دکتر صاحبا را سپاسگزاری میکنم که البته مدت 5 روز میشه که نسبت مریضی که حال ما گشته بود با شفاخانه کوېډ 19 کندز مراجعه کردم. البته دکتر صاحبایی که تشریف دارن به نهایت زحمت کشیدن، به نهایت توجه خاص بالای مریضا داشتن. کندز کې د شنبې په ورځ د ولایت مقام له مشورتي بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې قرنطین به په تدریجي ډول اسانه کوي، خو ډاکټران اندېښنه لري که ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته شي ګواښ به جدي شي. و از هموطنهای خود تقاضای ما است مشخصاً که شرایط قرنطینه مطابق راهنمودها به شکل درستش مراعات بکنن تا باشد که لود کار ما کم شود و مصابین ما کم شود و ما یک جامعه صحتمند داشته باشیم در مجموع. کندز کې 53 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته دي چې 4 کسان یې مړه شوي او 11 نور جوړ شوي دي. کندز ولایت مقام له خلکو سره یو ځای کار کوي چې څنګه کېدلی شي له دې ناروغۍ سره بریالۍ مبارزه وکړي. عبدالله ساحل، شمشاد رادیو تلویزیون، کندز.